راتلونکې برخه جګړه نه څه مو وکړل، کوم پرمختګ شوی، وخت مو کمیږي، هغه کس بیا اړیکه ونیوله. مشره ترک عسکر پوسته پرېږدي، بیرغ یې هم ښکته کړی دی، عسکر هم توکې لېږدوي. اوس نو وار دویم پړاو ته پر رسېدو ډګرواله، ګورم چې زه کوم عسکر دې غوره کوې. بخښنه غواړم خو دا پیښې زما هیڅ باور نه راځي، هیڅ باور مې نه راځي. له لیدلو مو مننه. دغه خپرونه تاسو ته د شفاعان رجوس لخوا وړاندې شوه. د انارو ټول